دا په لوګر ولایت کې سلګونه تنه زده کړیالان، زده کوونکي او طالب العلمان دي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري ترې د عمارت پیژندنې کتاب ازموینه واخیستل شوه. مسؤلین له دې ازموینې څخه موخه مطالعې او اسلامي نظام ته د ځوانانو هڅول ښیي او د ورته هڅونکو پروګرامونو په لار اچولو ډاډ ورکوي. دې معنا ده چې ځوانان مطالعې سره داسې علمي ساحو سره رقمند دي او موږ هم کوشش دا چې داسې پروګرامونه وخت مې دا په لار واچو تر څو دوی د دې پروګرام او د فرصت استفاده وکړي. ورته مهال د ازموینې ګډونوالو دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د عقیدې او فکر لپاره ګټور وبلل او له مسؤلینو څخه یې مننه وکړه. موږ دا غوښتنه لرو د عمارت څخه چې غواړو چې دا نور هم ډېر شي او د ځوانان نور هم تشویق شي چې دا سیالي ترسره کړي. او د ازموینه واسي د عمارت شناسي کتاب و دا کتاب چې دا د موږ د ماشومانو او یا د ځوانانو لپاره ډېره ګټه لري. ولکه کې د کتاب ویلو هغه ډېر رواج شوی د فی الحال او د اسلامي امارت لخوا موږ ډېره مننه کوو چې موږ د سیالۍ په لاره چې موږ پکې برخه اخلو. دا ویلو ده چې له دې وړاندې هم لوګر کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لسګونه ورته پروګرامونه د زده کړیالانو، زده کوونکو او طالب العلمانو لپاره په لار اچولي دي.